څنګه ذلیله کړي دي دغسې به نور هم ذلیله سي. پاتې شو د هغه خلکو خبره سې دغه نن سبا سې راځي وسې د زما او د پښتونو د تاجک او هزاره ازبک ترمنځ نفاق اچوي یا موږ ته پیغور راکوي چې طالب تاسو باندې مکتبونه بند کړي دي، تاسو څه کړي دومره کولی سئ چې غږ یې پورته کوئ. زه خو دومره تکړه یم چې کور مې وطن کې ده او پلار مې مور مې کورنۍ مې وطن کې ده، مګر زه دلته په زغرده راځم طالب باندې نقد کوم، نیوکه کوم، حتی لستون یې نیسم، خبرې کوم، بدماشي ورسره کوم او حق مې غواړم د خپلې خور لپاره. دا جرأت زه کومه، مګر ته هم دا جرأت نسې کولی چې پاکستان کې د اولاد بچیان دي کورنۍ دې ده، د کور غړي دې پوځ کې دي، ته دونه جرأت نسې کولی چې د پنجاب د پوځ ظلمونه وغندې. حتی اقل په دغه د ټیک ټاک په تاریخ کې چې ته ټیک ټاک ته راغلی صاحبه، ته یوه ورځ ما ته وښیه چې تا د پنجاب خلاف د پنجاب د ظلمونو خلاف یوه خبره کړې، یوه خبره دې یو څوک دغه دومره نفر چې دلته ناست دي 400 نفر ناست دي، یو نفر دې دا ثبوت کړي دا کېږي. ښه که ته ما ته دا پیغور راکوې، ته دا پیغور ما ته راکوې چې مکتبونه بند سوي دي، طالب ظلم کوي، نو صاحبه زما حافظه کمزورې نه ده، ما تاریخ لوستی ده، زه دغه اوسني تاریخ نه خو بیخي خبر یم او ستا د دې خاورې له جوړښت نه خو بیخي خبر یم. ته دومره تکړه یې، ته ورسه د هغو له 600 تر اوسه پورې د هغه بابړو د شهیدانو پوښتنه دې وکړه. ته د 400 او 400 سره په 2 قدمۍ کې درته په یوه ورځ سولیزه مظاهره یې کوله، له 600 تر اوسه پورې ماشومان، ښځې، سپین ږیرې، ځوانان ټول یې درته ووژل. تا د هغه پوښتنه تر اوسه پورې کړې ده چې اوسه پورې غندلی سې. په یوه ورځ همدغه پوځ تا ته اتل ښکاري، تا ته خپل پوځ ښکاري، تا ته خپل جان او مال او سر او هر څه درته ښکاري، مګر طالب سره چې زه فکري اختلاف لرم ته هغه ما ته دښمن ګرځئ. کنه یو څوک د ځان پوښتنه نسی کولی، د خپل اولاد پوښتنه نسی کولی، د خپل پلار نیکه پوښتنه نسی کولی، د خپل خور او مور پوښتنه نسی کولی، ته زما پوښتنه څنګه کوې؟ ته زما په تاریخ څنګه غږېږې؟ ته خو د یو ځل د بابړې پیښه تر اوسه پورې نر نسته په دې ټوله پښتونخوا کې چې محکمې ته دا قضیه ویسي، یو نر نسته. 1948 کال وګوره، 2026 کال وګوره، یعنی د پاکستان یو کال کېده چې جوړ شوی و، په یو کال کې چې حکومت هم د دوی په لاس کې و، دغه د حکومت والی سیم و دا هم د دوی سړی و که نه، یعنی ټول واک او صلاحیت هم دوی سره و. د دې د پاسه هم پوځ راغی او په یوه ورځ یې د دوی 600 نه 900 پښتانه ووژل. دا په دې خاطر د پیغور په شکل ورته ږدمه که نه چې دوی دا پیغور موږ ته نه راکوي چې طالب څه کړي.